نن بیا نه یې ولا ورکشه شوی وه نه هغه نن ګوره نه پنځه کچړي که موږ هغې نه ولې نه وروې دلته یم هلکه دلته نه کېته شه نه دا یوار ولاندې کتلي دو په دا مونږ ننوتلی جوړ یې شی ته کړی نه بله ورځ نه ویل ولا نه ته کېته شی بله ورځ نه وي نه ورکې نه ته چارې کې پیسې ګټې بیا وګیلایزونه نه کوي خدای دې خور نه که دا کېته شه درېیمه مخاره ورځ راغله خو ته به نه وینې نه څرنګې دې نه وینه زه چې وروسته زیتونه پوښتنه مې کړې وه وایي چې دا 3 ورځې دا نار چې نن مې ولیدې دلته بیا د هغې ویرولې ته ورننوتلی ورته وویل چې هغه بل موټر نه مبلله خلوص کا لازگینو چی لازگینو چه افزا پچه غذا پکاره ما لازگین نرم چه وارده پینزه رو باید خلوه کنه خب چیه پوخو کنه مولا شاخ میشه ورشا زخپل پو غذا پکاره تا لازگین نره که نورده لرشا نرم کش لرشا بابریگه ویره چی نایرگه خو خوی وصلی دا ساما کسا کنه بابریگه ویره لرکه گا اون لرشا لرشا لینا سلام کارده ویره دا آده تا بسکسی ورکا چه شایدی؟ یله سری پایده وقت تو؟ ما داره دیتا اوی چو که پینزمی که لسگونی وشه روی که را خواه که که پینزن سال ریپای بی در کن خواه یک کرده وی که سال روپای؟ یه دیتا و بگن کسان در تیرون خو بودا بل مخ دیتا وڑا وان که خیری سلگین دشه و خواهی سانه خو کور بکه نسه نشه سره کن کورانه که دا وخلا زید تا قیامت دلتا یو سړای دی واسه پړې ښه کارم کا سلګین باس خپل سورا که دا مدارن تا شنوالا نی هر وقت خیلی کمزی که در درې ما زید تا قیامت تر څه غرصا گلخان سلام باشی خیلی بیاده خدا نه ورکشه گلخان نیم گلخان استرم دیره نه کار که دیوره موی مرگله گلخان نمیگی تو پرای دیوره موی گلخانی ورچا مار داره که دلار بلوڑیه برکه دیوره دیوره بلوڑیه موی گلخان دا
روپۍ غواړې ریپای نه غواړم غم شه دله شار دله خوشا ټینګا کسان به که ډېر ګنداره شڼ مې ویر کړو کسان به ټینګا ډېر نه کړم. ریپای نه غواړم داسې د تایم چې یوره 200 درکوم خو ښه شان پرې خاټ کا والله چې دای مې در دواله نه وي چې در سر ګزانه وکړم ورکوه 200 روپۍ د شپه خو یوره بیا ښه کلاک وایه چې مزغی وشېري دا دې ته ووایم که خیر ته خپل هم وې ته کښېنه درېما د راجدي دي دې ته ورک شوی چې په مونه دې پردي خلکو ګلخانه مړ دې کړم نه لږه ورکې دا څه شی کوي دا څه در باندې شوي دي که سړی څه درته ویایي سولګری شای سړی شرمېږي کني کسان مې ته نه وي داسې پاتې کړه چې تو ته پاته ولګي چې ګلخان یې وړکې خو ما مرګله د ګلخانه مې دغه رقم ته خوله د مو د ګلخان یې مار به برېږه تشته لېره دې بیا جوړوغه جوړاوه نه دا څه لیونیونه سره وشکي دې سره به سهار شو دی ورکنې کې کېږي دا چې یا مور ته چې دی بوته ارسي بوته څپړ وکړي روپۍ هغه کسان ډېر نه کم نه کم زړه خلک دي روپۍ غواړئ ریپای نه ته نه غواړم ډېر ښه ته ووایه خو یوره به داسې ووایه چې یوره 300 درکوم خو ښه شوټ کا 300 روکا دیني مارګه زه خو ته په ګاډه کم کدای مې ته ونه داسې به نه وایه داسې به ووایه چې زړه یې ګاډه شي دا 300 روپۍ خو ورسره خراب کړو تر وخت ښه پرې لیکلي څو سایه تر سال زنده نو ګلخانه دومره خلک دي ارنیوال که خیري چیرې ورکې نه و سړی نه شوي ته شی دي تا تر یو مور ته د زړه ته وایي چې قسم په خدای تاسې په دا تیږه ووله چې خپرای در باندې متل ورکې شي ورته کېته سړی ودرکه څه ګلخان ده ګلخان قسم مې ته په خدای نه وي یو ور خور نه خلوصي چې بل ور لو ته رسي چې د خپرای در باندې متل ورکې شي ور یاره د تخیر دی یاره مالم د لوس روپا ساخه ته ووایه ټینګا کسان به ډېر نه کم ته به روپۍ ته خلک ټینګا دې نه روپۍ یې وانه غوړم وونه دی تو یې خو هسې که خیر وي نو چې رېغ د والی نه روف مې وویلو دا یې وایه چې مکمله ورځینه دې مو ته وکړی تو څه ګټه کې را په دا کې یوې روپۍ ګټه مانه واکړه یوې روپۍ هسې مو په دغه پوچه ګنډولی